Assalamu alaikum and hi everyone. زمونږ نننی کلاس هم د بی هولسیل سره ریلیټډ دی او زمونږ چې کوم نننی کلاس دی دا ډیر زیات امپورټنت کلاس دی ځکه چې په نننی کلاس کې به زه تاسو ته داسې ټیکنیکس ښیم چې تاسو به د یو برانډ نه څنګه اپروول اخلئ او انشاءالله دا ټیکنیکس به داسې یوزفول وي چې تاسو ته به یو برانډ 100% په ګارنټۍ سره اپروول درکوي ځکه چې په دې بزنس کې د ټول نه کوم غټ چیلنج دی هغه د برانډ اپروول او په دې وجه باندې دې بزنس ته چې 100 کسان راشي نو په 100 کې 98% کسان دا بزنس پرېږدي او د هغې مین وجه دا وي چې هغوی ته برانډ اپروول نه ورکوي او که چېرته په مشکله سره هغوی ته برانډ اپروول میلاو هم شي خو هغه بیا پروفیټیبل نه وي یعنی مطلب هغوی ته خو برانډ اپروول میلاو شي خو بیا هغه برانډ سره ویننګ پروډکټ نه وي خو انشاءالله که چېرته دا کلاس تاسو مکمل ولیدو دا کلاس به مختصر ضرور وي خو زه تاسو ته په چیلنج سره وایم چې هغه ملګري چې هغه په بی هولسیل باندې کار کوي د هغوی به 80% مسله حل شي ان شاء الله چې د دې ویډیو د کتلو نه بعد به هغوی ته برانډ اپروول هم میلاو شي او هغه به داسې برانډ وي چې هغې سره به پروفیټیبل پروډکټس وي یعنی داسې برانډ به وي چې د هغې پروډکټ به ویننګ پروډکټس وي نو ستاسو ټایم نه ضایع کوو راځئ چې موږ خپله ویډیو سټارټ کړو ښه د ټول نه مخکې به زه خپله کیپا اوپن کړم صحیح شو ښه چې کله هم مونږ کیپا اوپن کړو نو دلته به د ټول نه مخکې مونږ د مارکیټ پلیس ته خیال کوو صحیح شو دلته ما سره اوس .com دی صحیح شو د دې دا مطلب دی چې موږ سره د یو اس مارکیټ پلیس دی اوس چې موږ سره څومره هم ډیټا راځي هغه به د یو اس مارکیټ پلیس وي صحیح شو بیا دلته زه په ډیټا باندې کلیک وکړم او پریمیم ډیټا ایکسس ښه د کرایټیریا خو به تاسو ته پته وي دلته به زه زر کرایټیریا پوټ کړم زه اوس فایند پروډکټس صحیح شو دا ډیټا اوس زموږ د کرایټیریا مطابق دی صحیح شو او موږ چې اوس په کومې طریقې سره د ځان دپاره برانډ فایند کوو نو دې طریقې ته ویل کېږي سپای میتھډ او سپای ویلی شي جاسوس ته دلته به زه دا پروډکټ اوپن کړم صحیح شو دا به زه په امازون کې اوپن کړم صحیح شو دا موږ سره اوپن شو دې کې موږ سره نیو سیلرز چې دي هغه دي 6 صحیح شو دلته تاسو وګورئ دلته موږ بیا په دې نیو سیلرز باندې کلیک وکړو صحیح شو نیو سیلرز بیا به دلته موږ په فلټر کلیک وکړو او پرایم دلته چې کله موږ دا پرایم کړو نو موږ سره بیا ټول سیلرز اف بی آی سیلرز پاتې شي صحیح ده اف بی ایم سیلرز به موږ سره ختم شي صحیح شو اوس ګورئ دلته دلته اوس موږ داسې سیلرز ګورو چې د هغې ریټنګ بالکل 0 وي یعنی بالکل نیو سیلرز وي نو دلته تاسو وګورئ لومبی سیلرز دا وی ډي دا بالکل نیو دلته تاسو وګورئ نیو سیلرز دا موږ اوپن کړو صحیح شو دا ګورئ دا د دې پورا ډیټیل دی صحیح شو د یو اس سیلرز دلته بیا موږ د دې سټور فرنټ اوپن کړو دې سره وګورئ دې سره ډېر زیات پروډکټس دي صحیح ده او دا دې سره برانډ دي صحیح شو اوس به موږ یو برانډ کولاو او د هغې پروډکټس به ګورو صحیح دلته موږ سره لومبی برانډ دی ډیفرنټ دا به اوپن کړو دې سره څومره پروډکټس دي 3 پروډکټس دي ورسره اوس ګورو که نه اوس موږ ګورو چې آیا دا برانډ به موږ ته اپروول راکړي او که نه دا پروډکټ به زه اوپن کړم صحیح ده نو تاسو دلته وګورئ نو دې کې نیو سیلرز چې دي دې پروډکټ کې 49 دي صحیح ده اوس ګورو که نه کرایټیریا بیا تاسو خپله ګورئ صحیح شو زه تاسو ته صرف ټیکنیکس ښیم صحیح ده په ډیټا باندې به کلیک وکړو
تاسو ته ډایرکشن خیم او باقی به تاسو په هغه باندې کار کوئ. صحیح ده. بای باکس سټیټسټیک په دې باندې کلیک وکړئ. ها اوس تاسو دلته وګورئ. صحیح شو. اوس به موږ ته څنګه پته لګي چې آیا دا برانډ به موږ ته اپروول راکړي او که نه. ها دلته به تاسو وکئ. دلته به تاسو لومبی په سټاک باندې کلیک وکړئ او څه به وکړئ او دلته په ریویو باندې دلته به تاسو ګورئ. صحیح ده. دلته اوس موږ سره د دې سیلر 0 ریویو ده او بیا موږ وګورو چې آیا د نیو سیلر سره څومره سټاک دی. که چېرته 4-5 یونټس وي ورسره نو د دې دا مطلب دی چې دې سره اربیټراج پروډکټس دي. او که چېرته یو نیو سیلر سره په سټاک کې 13 یونټس وي یا 40-50 دغه رنګ یونټس وي ورسره نو بیا تاسو پېژنئ چې د دې برانډ ډسټریبیوټرز او که چېرته ورسره د 100 نه برابر یونټس وي نو بیا تاسو پېژنئ چې دې برانډ دې ته خپله اپروول ورکړی. صحیح شو. نو دلته تاسو اوس وګورئ دا موږ سره نیو سیلر دی. صحیح شو. د دې ریویو چې را 2 ده. صحیح شو. په دې سره په سټاک کې 1 یونټ دی. صحیح شو. دغه رنګ تاسو وګورئ ښکته به راشو نو دا برانډ به هم موږ ته کله اپروول رانه کړي. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ موږ سره چې څومره هم نیو سیلرز دي هغوی سره په سټاک کې یونټس کم دي. صحیح ده. نو دا ماته د اربیټراج پروډکټ ښکاري. صحیح ده. دې نه موږ تیر بیک به لاړ شو. دلته موږ دا بل برانډ اوپن کړو ریفریش. دا لومبی پروډکټ به اوپن کړو ریفریش. دې کې 29 نیو سیلرز دي. صحیح ده. دلته موږ څه وکړو دلته موږ په ډیټا باندې کلیک وکړو. ډیټا به اوپن کړو. بیا موږ بای باکس سټیټسټیک دلته موږ څه وکړو په سټاک باندې به کلیک وکړو او ریویو کاونټ لایف ټایم. صحیح شو. دلته اوس موږ نیو سیلرز ګورو. نو دلته تاسو وګورئ دې کې بالکل نیو سیلرز نشته. دلته وګورئ تاسو دلته تاسو د ټولو سیلرز ریویو ته وګورئ ډېره هاي ده. نو داسې برانډ موږ ته کله هم اپروول نه راکوي. صحیح ده. نیو سیلرز پکې نشته. دلته که چېرته تاسو په 90 باندې کلیک وکړئ 90 نو بیا هم په دې کې نیو سیلرز نشته. نو دا برانډ موږ ته کله هم اپروول نه راکوي. صحیح شو. بل برانډ به اوپن کړو سسټین. صحیح شو. دا به اوپن کړو. یا موږ د بل نوي سیلرز سټور فرنٹ اوپن کړو. صحیح ده. MS انویسټمنټس. صحیح شو. دې سټور فرنٹ به اوپن کړو. دا برانډ دی سره. صحیح شو. موږ به دا لومبی برانډ اوپن کړو. دا پروډکټ به اوپن کړو او ګورو چې څه دي. نیو سیلرز 5 نیو سیلرز دي. صحیح ده. دا وګورو. دلته موږ د دې ډیټا باندې کلیک وکړو. دلته بای باکس سټیټسټیک. دلته موږ سره سټاک او ریویو کاونټ. دلته تاسو د دې سیلرز ریویو ته وګورئ نو ډېره هاي ده. صحیح شو. دا وګورئ 2000 16,000 او 30,000. نو دا برانډ موږ ته کله هم اپروول نه راکوي. صحیح شو. دا ویډیو موږ نه ډېره اوږدېږي. صحیح شو. زه به تاسو ته داسې یو برانډ وښیم چې هغه به تاسو ته اپروول درکوي. صحیح شو. یعنې مطلب ما سره داسې یو پروډکټ دی چې په هغې کې نیو سیلرز شته دی او هغه به تاسو ته اپروول درکوي. صحیح شو. لکه مثال دا موږ سره یو پروډکټ دی. صحیح شو. دې کې موږ سره 53 نیو سیلرز دي. دا به زه اوپن کړم فلټر او دا به زه پرایم کړم. صحیح شو. دې کې موږ سره لومبی نیو سیلرز دی KTM بازار LLC. دا به زه اوپن کړم. دې کې اوس موږ سره چې کوم دی ایکوا جوګر لکه فار ایگزامپل زه دا برانډ اوپن کوم. صحیح شو. چې دې سره کوم پروډکټس دي. دې سره دا پروډکټ دی. صحیح ده. دا ما اوپن کړو او مکه پروډکټ دی. صحیح ده. دې سیلر سره نور برانډ هم وو خو ما پکې دا برانډ اوپن کړو چې ستاسو کنسپټ مکمل کلیر شي. صحیح ده. اوس تاسو دلته ښه په غور سره وګورئ. صحیح شو. دلته به زه په ډیټا باندې کلیک وکړم او بیا بای باکس سټیټسټیک. اوس ګورئ دلته سټاک او دلته ریویو کاونټ. دلته اوس تاسو ګورئ دا چې دی 0 دی 0 ریویو او دې سره سټاک نشته. صحیح شو. دې سره 10 سټاک دی. دلته موږ په 90 ډیز باندې کلیک وکړو. صحیح شو. د دې 0 ریویو ده او دې سره سټاک څومره دی
43. نو زه تاسو ته په چیلنج سره دا خبره کوم که چېرته تاسو دې برانډ سره کنټیکټ وکړئ نو دا به تاسو ته ضرور اپروول درکوي. صحیح شو؟ یا به تاسو ته دا برانډ اپروول درکوي او یا به تاسو سره خپل سپلایر شیر کوي. صحیح شو؟ یعنی تاسو سره خپل ډیسټریبیوټرز یا هولسیلر شیر کوي. صحیح شو؟ دلته تاسو وګورئ دې کې اکثر نیو سیلرز دي او سټاک وسره وګورئ ټول سره ښه سټاک دی. دلته تاسو وګورئ 15 ریویو دا نیو سیلرز دی دومره ټایم د دې نه کېږي او دلته سټاک کې وګورئ 104. تاسو دا زما خبره ځان سره ولیکئ او زه تاسو ته په چیلنج سره وایم که چېرته تاسو دې برانډ سره کنټیکټ وکړئ دا به تاسو ته یا اپروول درکوي او یا به تاسو سره خپل سپلایر شیر کوي. صحیح شو؟ نو مطلب تاسو به دلته د دې دوه خبرو ډیر خیال ساتئ. یعنی مطلب دلته به تاسو ګورئ یعنی مطلب که چېرته دلته د یو سیلرز ریویو کم وي 2 وي 3 وي 4 وي 5 وي دا رنګ شپږ وي چې کم ریویو وي او دلته هغې سره په سټاک کې هم کم یونټس وي لکه مطلب یا 4 وي 5 وي دا رنګ شل وي نو بیا تاسو پېښې چې دې سره اربیټراج پروډکټس دي دې ته برانډ یا د هغې ډیسټریبیوټرز اپروول نه دی ورکړی او که چېرته نیو سیلرز وي او هغې سره 40 وي 50 وي 60 یونټس وي نو بیا تاسو پېښې چې د دې برانډ ډیسټریبیوټرز یا هولسیلر دې ته اپروول ورکړی او بیا که چېرته یو نیو سیلر سره ډیر سټاک وي یعنی مطلب هغې سره په سټاک کې 100 یونټس وي یا 200 وي 300 وي یعنی مطلب ډیر یونټس وي ورسره نو بیا تاسو پېښې چې دې برانډ دې ته اپروول ورکړی نو داسې برانډ به بیا تاسو کله هم نه پرېږدئ یا به تاسو ته د هغې سپلایر اپروول درکوي او یا به تاسو ته برانډ په خپله اپروول درکوي او که چېرته نیو سیلرز پکې نه وي او ټول پکې د های ریویو سیلرز وي نو بیا داسې برانډ تاسو ته کله هم اپروول نه درکوي په داسې برانډ باندې بیا تاسو ځان مه په عذابوئ. نو زموږ نننی کلاس په دې باندې ختم شو د بل کلاس د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان.